سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د هند د ټاکنو په هکله باندې خبرې کومه چې تاسو باید د هند د ټاکنو په هکله باندې پوه سئ. ځکه چې دغه څو ورځې کېږي چې د دوی ټاکنې شروع سوي دي او دا باید ووایم چې د دوی ټاکنې څه ناڅه یو میاشت یا یو نیم میاشتې پورې دوام پیدا کوي. نو اوس ابتدا ده که موږ هر څه وایو هغه به ژر تر ژره وسي، خو نن به تاسو ته په دغه هکله باندې خبرې کوم چې دا څو مجلسونه لري او د دې قوانین سره کوم جوړیږي او راتلونکي حکومت به د چا واوسي. زه پر دغه باندې خبرې کوم خو تر اضافي خبرې تېرې شو. تر هر څه وړاندې تاسو باید په هند کې جرګې وپېژنئ. په اصل کې په هند کې دوه ډوله جرګې دي چې یو ملي ډول باندې دی، یو په محلي ډول باندې دی. ملي ډول هغه دی چې هغه ته ولسي جرګه، پارلمان، لوکا صوبه یعنې د خلکو کور وایي، او یو بل محلي په هر ایالت کې دوی بیا نور داسې هم لري لکه ولایتي شورا چې موږ تاسو درلودل، دوی بیا په هر ایالت کې هم همداسې یو شورا لري. د انتخابات چې دی په اصل کې په د 2024 کال د اپریل په 19 شروع شوی دی او ختمه یې د جون په اوله کېږي. یعنې څه ناڅه یو نیم میاشت وخت نیسي چې تر څو دا انتخابات خلاص شي. البته دا په دا شپږ فاز چې دي دا مکملا د داسې فازونه دي چې پکښې کې رایه ورکول کېږي او دا اووهم فاز چې دی دا بیا مکملا د رایې شمېرلو دی. اوس مهال چې تر اوسه پورې دویم فاز کې دی د دوی انتخابات او دا انتخابات د دې څخه ښکاري چې اوس مهال راول ګاندي چې دی د تاسو یې وښیم راول ګاندي مخکې روان دی تر بي جي پي، ځکه چې بي جي پي تېر ځل ډېرې رایې ګټلې وه. د فاینانشل ټایمز راپور په اساس باندې تر 300 څخه زیات کرسیانې د بي جي پي په لاس کې وه او کانګرس هغه وخت کې څه ناڅه 50 که شپېته چوکیانې درلودلې، مګر دا ځل کانګرس ډېر مخکې روان دی. که څه دا انتخابات ډېر لا وړاندې دی، تر اوسه پورې اصلي نتیجې نسو ویلی، مګر امیدونه یې ډېر دې ته دي چې بي جي پي خپل هغه زور د لاسه ورکړی دی، ځکه چې دوی د مسلمان او د هندو په منځ کې نفرتونه ډېر ایجاد کړه او په همدې ډول باندې دوی غوښتل چې د هندوانو رایه خپله کړي. یوه خبره تاسو باید په یاد ولرئ چې ولې هندوان هر اس ته ډېر مهمه دي. هندوان چې دي حدودا 800 میلیونه نفوس چې دی دا د هندوانو سره دی او د هندوانو رایه چې هر یوه ترلاسه کړه مطلب دا دی چې هغه د دې ملک حاکم دی او د دې ملک حاکمیت جوړوي. نو مودي د دې لپاره چې د هندوانو رایه د خپله کړي هغه رام مندرې جوړ کړي چې د مسلمانانو او د هندوانو په منځ کې ډېر د کلونو جنجال پروت و، هغه یې واخیستی د مسلمانانو خبرې رد کړي او هغه یې د هندوانو په خاطر باندې جوړ کړو. همدا ډول باندې دوی هلته په یو سند کې یو مقدس ځای لري. نریندرا مودي هماغه ځای ته ولاړی. نریندرا مودي په دې دور انتخاباتو کې 15,000 وعدې ورکړي وو، مګر په 15,000 وعدو کې د 15,000 وعدو څخه د مودي فقط 24 وعدې پوره سوي دي، دا نور وعدې هېڅ پوره سوي نه دي. نو ولس په همدې خاطر دوی ته وایي چې وروره هغه ستا پرېوتل په مندرو کې، هغه د بتو مخ ته ستا پرېوتل او دا موږ ته فایده نه کوي. اوس مهال موږ ته ډوډۍ راکړه. اوس مهال په هند کې حدودا 450 سلنه خلک بیکاره دي او د بیکارۍ څخه رنج وړي او دا بیخي لوی پیمانه دی. البته دا خبرې د راول ګاندي دي چې دا کړي دي، نو دا یو انتخاباتي شعار هم کیدای شي دا لږ وسي او کیدای شي ډېر وسي، مګر دا پړه پر مودي باندې اچول کېږي چې تا هغه 15,000 وعدې پوره نه کړې او همدا ډول باندې چې کومې خبرې چې تا کړي دي دا ټول دروغ وي. فقط د مسلمان او د هندو په منځ کې دې تفریقه واچوله او دا جنجالونه دې په هند کې جوړ کړه. نو د همدې امله اوس هغه د مودي هغه پخوانی خوند نشته. نو امکان یې شته چې دا ځل راول ګاندي د حکومت مشري په غاړه ونیسي. اوس تاسو باید د هند ایالتونه وپېژنئ چې کوم ایالتونه د انتخاباتي د سیاسي حزبونو دپاره ډېر مهم دي او دوی زیاتره توجه پر هماغه باندې کوي. اتر پردیش چې دی دا د زیاتره د هندوان منطقه ده او حدودا 80 سیټه پارلمان کې دوی لري او همدا ډول باندې 11 سیټه بیا محلي ډول باندې هم لري. خو محلي سیټونه دومره مهمه نه دي، مګر 80 سیټه د پارلمان دوی دپاره ډېر مهم دي چې هغه صدر اعظم ټاکي او هغه حکومت جوړوي هر څه. او هغه د لوکا صوبه دا څه چې دی راجا صوبه چې دی دا د ایالاتي دی او لوکا صوبه چې دی دا د دوی پارلمان دی.
उत्तर پردیش چې دی ډیر نفوس لري هغه حدودا وایم اتیا دی بیا وروسته مهاراشټرا دی دا په دویم مقام کې دی 40 سیټ لري په دریم قدم کې ویست بنګال دی چې 42 لري بیا پسې بهار دی چې 40 سیټونه لري تر همداسې چې ښکته راسې تر هریانا پورې د دوی دپاره ډیر مهمه دی او د دوی خپل ټول کوښښونه په همدغه ایالتونو کوي او که دا ایالتونه په صحیح ډول باندې هر کاندید خپل کړه نو ټول پارلمان د دوی سوی دی او همدا ډول رای هم دوی ګټي او دوی مخته ځي دا د تیر ځل نتیجه ده په تیر ځل کې بي جي پي 349 رای ګټلې وه او د دوی اکثریت هم چې دی د 272 مثبت یعنې یوه رای چې اضافه سوه هغه حکومت جوړولی سي مګر بي جي پي 349 چوکیانې ګټلې وه په هغه ځل کې کانګرس 80 سیټونه ګټلي دي مګر دا ځل د کانګرس پیمانه ډیره ده او دوی ډیر مخکې ځي یو خبره چې زیاتره کسان هم همدا کوي چې مودي د نړیوال سیاست دپاره د هند لپاره ډیر ښه دی چې دی په نړۍ کې ډیر سیاست کوي او څه کارونه کوي داسې یو خبر تاسو باید په یاد ولرئ چې په هند غوندې هیواد کې دا کسان دومره رول نه لري په سیاست جوړول کې بهرنی سیاست چې دی هلته انسټیټیوټونه دي هغه کې پوه کسان ناست دی د دوی ټیمونه ناست دی هر حاکم چې راځي هغه دپاره بهرنی سیاست تعریفوي یعنی د دوی دپاره که هر حزب راځي د دوی بهرنی سیاست کې تغییر نه راځي په دویم قدم کې د پاکستان سره د دوی هغه دشمنی او د دوی مخالفتونه که مثلا راول ګاندي هم راځي که هغه نریندرا مودي راځي که هر یو راځي د خارجي سیاست او نظامی سیاست چې دی دا دواړه د دوی د استخبارات را سره دی او را د دوی ټول قوانین مخته وړي دا چې د پاکستان سره باید څه لوبه هر حاکم مخته یوسي هغه د راه پالیسي ده همدا ډول باندې د بهرنی سیاست دپاره په وزارت خارجه کې د دوی سره ډېر انسټیټیوټونه دي هماغه انسټیټیوټونه د دوی دپاره پالیسي جوړوي هر حاکم چې راځي هماغه مخته وړي دا داسې نه دی لکه افغانستان غوندې چې هر حاکم راځي بس هغه بیچاره مجبوره دی چې هم ځان ته خارجي سیاست جوړ کړي هم په نظامی سیاست جوړ کړي او هم کورنی سیاست جوړ کړي هم حزبي سیاست جوړ کړي دغه ټولو سیاستونه دوی باید خپله جوړ کړي مګر په دې هیوادونو کې دا هیوادونه د ځانه بنیاد لري کلونه دې خلکو د ځانو دپاره کار کړی دی د دوی سره هر څه وسته د دې دپاره ضرورت نشته که راول ګاندي راځي که نریندرا مودي راځي که هر یو راځي د دوی په پالیسي کې تغییر نه راځي په خارجي سیاست کې د دوی تغییر نه راځي دا هینو لکه امریکا غوندې دی چې کله هم یو بل ولسمشر راځي د امریکا ته فقط د دوی په خبرې کې تغییر راځي د دوی په عمل کې هیڅ تغییر نه راځي همدا ډول په هند کې هم که هر څوک راځي حاکم کیږي فقط خبرې به یې لږ ادبي تره وسي خبرې به یې لږ منظم تره وسي مګر په عمل کې هیڅ تغییر د دوی نه راځي ځکه نه راځي چې دوی په هر برخه کې قانون لري یعنی که تاسو هند ته ولاړ شئ د هند داسې ځای نشته چې دوی ورته قانون جوړ کړی نه وسي چې کله هم په یو برخه کې قانون جوړ شوی وسي او تا ته مسیر معلوم وسي چې وروره ته به د دې خط څخه هاخواته نسې تللی او د دې خط څخه هم دې خواته نسې تللی ته فقط په دغه منځ کې ته تللی سې حرکت کولی سې او ته که بیا د دې په منځ کې ته فقط غواړې چې ولاړ شې بیا ته کولی سې چې دا ډول حرکت وکړې مګر داسې نسې کولی چې د دې ځای څخه خوځان کراس کړې دا خطونه به ستا دپاره معیار اوسي نور نو بیا ته چې په دغه خط کې چې څه لغتې پاچې کوئ هغه ستا کار دی مګر د دې خط نه په هاخوا ته اجازه نه لري اوس په افغانستان کې چې دی موږ په هیڅ برخه کې قانون نه لرو په هیڅ برخه کې یعنې که جمهوریت کې هم موږ خارجي سیاست دپاره قانون نه درلود هغه فقط چې هر یو وزیر د خارجه صاحب وای هر څه چې ډنګولی وای هماغه یې کوله هر څه چې سفارتو ته یې لېږلی وای هماغه یې کول مګر په دې هیواد کې هر څه بنسټونه دي که موږ اوس چین یاد کو که هند یاد کو امریکا یاد کو روسیه یاد کو دا هیوادونه یاد کو هر هیواد چې یاد کو دوی حتی داسې کارونه هم کوي چې داسې ځوانان چې د مکتبه څخه کله هم فارغه کیږي دوی هغه ځوانان پیدا کوي چې کوم یو په کوم برخه کې ښه وړتیا لري بیا هماغه ځوانان په هماغه برخه کې یو تربیه کوي او دوی دپاره خپل د هیواد د آیندې دپاره د دوی څخه بیا کار اخلي دا اوس هم چې تاسو وینئ په هند کې چې هر یو بهرنی چارو وزیر ځي بل بهرنی چارو وزیر راځي تر هغه که د هوښیارتر تر هغه که د قویتر تر هغه که د چالاکتره مګر سړی فکر کوي چې تر دې نه وروسته بیا بل څوک نه راځي د دوی دپاره راځي ځکه چې د دوی دپاره انسټیټیوټونه کار کوي د دوی دپاره ادارې کار کوي د دوی دپاره تحقیقاتي ادارې دي چې د دوی په هر برخه کې تحقیق کوي چې کله هم ستونزه ورته پیدا سو هغه ستونزه هماغه متخصص کسان حلوي لکه د افغانستان په شکل به نه وسي نو دا حالات باندې ډېر فرق کوي خبرې را لنډومه په حواله کې تاسو باید څه شی وپېژنئ د هند انتخابات وپېژنئ چې هند انتخابات حدودا
6 هفتې دوام کوي. په اومه هفته هم ورباندې کار روان دی چې رایې شمیرل کېږي. څه ناڅه 2 میاشتې وخت نیسي چې د هند انتخابات سر وپای سي او نتیجه ترې وایستل سي. تر اوسه په 2م فاز کې دی. په تر اوسه پورې نتیجه خاصه معلومه نه ده چې هر یو وایي چې فلاني مخکې دی فلاني کښته دی. لا تر اوسه معلوم نه دي، مګر همدغه اوس اذهان دې ته ښکاري چې د بي جې پي وضعیت خراب دی، ځکه چې نریندرا مودي د دغه انتخابات په کمپاینو کې مسلمانانو ته توهینات یې وکړه، مسلمانانو ته بدې ردې ویلې. نو د همدې امله خپل هندوان هم اوس پوهېږي که دا ځل دا راغلو بیا ګډوډیانې جوړوي. نو دا د انتخاباتو پروسه وه. په 2م قدم کې تاسو باید حزبونه وپېژنئ. په هند کې په اوس مهال 2 حزبه په قدرت باندې دی. یو هغه بي جې پي دی، بل کانګرس دی، او دا نور حزبونه ډېر دي، حدودا 200-300 حزب دي چې بیا دوی په ایالتو کې هم هر ایالت د ځان حزبونه لري. دا نو هلته حزبونه لکه څنګه چې دومره فلمونه لري همدومره حزبونه هم دوی لري. نو دا د حزبو خبره سوه. بل 3م قدم کې تاسو باید د هندوستان خارجي سیاست باندې پوه شئ. خارجي سیاست دپاره دوی انسټیټیوټونه لري، تحقیقاتي مرکزونه لري، هماغه ډلې لري، دوی هماغه خارجي سیاست جوړوي. لکه تاسو یو کتاب نوم اورېدلی اوسئ 300 کسیزه کمیټه، دا د امریکا دپاره خارجي سیاست جوړوي، د امریکا دپاره پلانونه جوړوي. همدا ډول باندې داسې یو ډله هندوستان هم لري، روسیه هم لري، چین هم لري، ډېر هغه ابرقدرت هېوادونه همدا ډول ټیمونه لري او دوی مخ ته ځي. او په آخر کې د دوی نظامي سیاست چې دی دغه د راه سره دی، یعنې هیڅ پکې کې تغییر نه راځي چې کله هم هر څوک راځي هماغه نظامي سیاست چې راه ورته جوړ کړی دی هماغه به مخ ته وړي. د راه په هکله باندې به یو بل ورځ کې ویډیو جوړه کړم، مګر اوس دپاره تاسو باید دغه شیانو باندې پوه شئ چې یو خو دا دی چې اوس په مهال ژر تر ژره خبره ده، خو خبره همدغه ده چې بي جې پي حالات به ښه نه وسي، مګر بیا هم بي جې پي په زور ده، ځکه چې 800 میلیونه نفوس چې دی دا د هندوانو دی په هند کې، حدودا 200 مثبت دا د مسلمانان دی، او دا نور بیا چې دی عیسویان دي، سیکان دي، او دا نور دینونه چې دینونه هم په هند کې ډېر دي. خو په عموم کې د هندوانو رایه بیخي ډېره ده، او ډېر حزبونه هم پر هندوانو باندې تمرکز کوي، او دغه حزبونه هم تر ډېره هندوان دي، مګر مسلمانانو هم 3 پر قدرت حزبونه هلته شته چې مسلمانان حدودا 24 څخه شروع بیا تر دېرشو پورې هر انتخاباتو کې په دغه درمیان کې دوی چوکیانې ګټي، او عیسویان بیا کله ناکله تر مسلمانانو ډېر دي، که څه نفوس یې هم کم دی، خو هغه بیا دا ده چې ټوله رایه ورکړي. مسلمانانو کې بیا ډېر کم خلک دي شته چې رایه نه ورکوي. انشاءالله چې د هند د انتخاباتو په هکله باندې یو څه ناڅه پوه شوي اوسئ، او دا چې راتلونکي څوک راځي بیا په هغه باندې انشاءالله نورې خبرې به هم وکړو. دا د نن ورځې ویډیو، تر بیا مو پاله سپارم.